پاکستان د افغان کډوالو په نوم د نړیوالو معصوم مرستې پر خپلو نورو چارو لګوي. د کډوالو لپاره د نړیوالو له پراخو مرستو سربیره هم افغان کډوال د غربت په لوړه کچه کې ژوند کوي. د دغه هیواد سره د افغان کډوالو لپاره ګڼ شمېر نړیوالو مرستندویه معصوم مرستې کړي، خو د دغه هیواد د حکومت له لوري کډوالو ته د یادو مرستو نه ورکول د دې سبب شوي چې د کډوالو ډیره برخه په ناوړه اقتصادي حالات کې ژوند وکړي. په پېښور کې میشته افغان کډوال رڼا وایي که څه هم یوې نادولتي مؤسسې ورته هغې ته د لاسي توکو د جوړولو او کار زمینه برابره کړې، خو یادې مرستې لا هم د ژوند رنګ نه دی بدل کړی. هغه وایي زیات غربت یې د دې سبب شوی چې د کډوالو په کمپ کې د ژوند ډېرې شپې له شپږو ماشومانو سره په لوږه کې تېرې کړي. نو زه هیله کوم چې زه مې بچو باندې ډېر تربیت وکړم. یو څه به جوړ شي که نه، الله به یو څه انجینر به ترېنه جوړ شي، یو ښه لکه تاسو غوندې یو هغه به ترېنه جوړ شي. نو داسې یو دفتر کې به ځان ته څه کاروبار وګوري، او چې تعلیم وکړي نو سترګې کولاو شي، نو څه به وکړي. چې تعلیم ونه کړي او سترګې پټې نو دې کودایي نه به څه ویل، خټو نه به څه ویل. 2 میاشتې کې موږ ونر کړی، دې کې موږ ماشاءالله ښه هر څه زده کړی، قوالۍ وې، ټاپسیانې وې، امیل وې، غاړکۍ وې، لاسبند وې، څه چې غواړئ پکې مې زده کړی. چې زه جمعه کې دې کې عالم دا 2000 معلم، 1000 معلم تېنه 800 معلم. جمعه کې څونه ما د وس کار زه دې ته کښېنم، خپله مزدوري تېنه عالم مې مزدورۍ ځان نه پرېږدم. یاسمین هم له افغانستانه د جګړو له امله پاکستان ته کډواله شوې او د یادې مؤسسې له لوري د لاسي توکو په برخه کې د کار کولو په مټ ډېر کم عواید ترلاسه کوي. یاسمین زیاتوي د کار په برخه کې د یادې مؤسسې مرستې په هغه کچه نه دي چې د دې د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې دې ورپوره کړي. دا به ځان ته سبجیانې چې راغلو دوی مو پیلو دا هنر زده کوئ، تاسو غواړئ چې تاسو دا کاروبار زده کړئ. موږ ورته ویل موږ غواړو چې موږ کاروبار زده کړو. زموږ خاوندان کې مثال یو 300 خاوند وګټي، 200-300 موږ وګټو، زموږ یو ډک نیسي، موږ رضادار شو، موږ د بچو به یو چپړې سي او دغه به شي. دوی چې دا کار وکړو موږ ډېر خوشحاله شو. دغه سکول هم شو، دا د ښه مواد راشن پیسر شی ورکوي، زموږ بسته یو ډبې نیولی دی. دا زه غواړم چې دا جوړ کړم د خیره، یو دوکان سره دغه وکړم، بس وړم به یې خرڅوم به یې په 200 شو، په 1.5 شو، په 500 شو، زه به دا خرڅوم، زه به دا راوړم دلته به یې بچو ته خپل به یې چپړې اخلم، یو بل شی کاروبار به خپل خاوند ته ډپ رسوم، زه به یې دا جوړوم. په پاکستان کې د UNHCR دفتر وایي لا اوس هم ډیری افغان کډوال په دغه هیواد کې له بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. یادې نړیوالې مؤسسې په پاکستان کې د شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو د شته والي خبره کړې، خو وایي د 2021 کال د اګست له 15 وروسته لا هم لسګونه زره افغان کډوال پاکستان ته راغلي او دلته مېشت شوي دي.